السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ورځ د اندلس په دارالخلافه کې ناشنا اعلان وشو او اعلان داسې یو چې څوک به یقین کولو ته تیار نه وو، لیکن کله چې خلکو واوریدل چې زموږ د ملک بادشاه به هم په اجتماع کې شرکت کوي نو د خلکو سره یقین راغی. اعلان دا و چې یو سړی به د رصافه نومې غر نه ټوپ وهي اول وظیفه. مقرر وخت له خلک راجمع شو. بادشاه په ناس خلکو کې ته اشاره وکړه چې خلک سره پر راجمع شوي دي هغه دوی ته وښودلی شي. خلکو نه 15 شپېته کالو والي بوډا سړی راپاڅېدو، ځان یې تیار کړو، خو دې خو یې وکتل او د غر نه یې راټوپ کړل. دا سړی څوک و؟ رصافه نومې غر کم ځای دی او کم ښار کې واقع دی؟ دې باره کې به موږ نن تاسو ته ناشنا تاریخ وړاندې کوو. نو راځئ زموږ سره. یورپ کې د اسلام آغاز 711 عیسوي کې هله وشو، کله چې طارق بن زیاد په کمانډ کې اسلامي لښکر په سپین باندې حمله وکړله. اگر چې مسلمانانو 720 عیسوي پورې تقریبا په ټول اندلس باندې قبضه کړې وه، لیکن اسلامي حکومت د استحکام په 756 عیسوي کې حاصل شو. د دې سره په دې خطه باندې ساينس او آرټس سره ډېره ترقي میلاو شوه او د دې کامیابۍ د رڼا مرکز د سپین یو کلی قرطبه وه. دغه زمانه کې قرطبه او بغداد د تعلیم، تربیت، ثقافت او تحصیل دوه غټ منارونه وو د ټول انسانیت لپاره. سن 822 عیسوي کې چې کله عبدالرحمن ثاني تخت سنبال کو نو د عراق یو مشهور موسیقار زریاب په دې کار باندې مقرر کو چې تر مختلفو فنون او علوم ماهرین خلک په قرطبه کې راجمع کا. زریاب د خلکو د پاره اندلس کې مختلفي فکټرانې کولاو کړي او د دې د وجې اندلس کې په مختلفو فنون کې ماهرین ساينسدانان پیدا شو چې یو باغی کې عباس ابن فرناس دی، کوم چې نن زموږ د دې ویډیو عنوان دی. ابن فرناس خپل زماني لوی ساينسدان تیر شوی دی او د ډیرو مختلفو فنونو لکه ساينس، انجینیرینګ، میډیسن، استرونومي، استرالوجي وغیرہ علوم کې ډیر مهارت لرلو. د پیدایش 810 عیسوي کې د سپین په یو ښار کې شوی و. د تعلق شمالي افریقا کې بربر قبایلو سره وو. هغه قبایل کوم چې طارق بن زیاد سره راغلي وي د سپین فتح کولو لپاره. ابن فرناس خپل ژوندۍ ډیر وخت بغداد کې هم تیر کړو. اول د ساينس علم حاصل کړو، څو وخت بعد دی واپس خپل وطن قرطبي ته راغی. اول د زریاب په سرپرستۍ کې د تخو وخت میلاو شو د ریسرچ کولو لپاره. دی په لږ وخت کې ډیر مشهور شو او خلکو برته حکیم الاندلس ویلو. د بس په کومه ځمکه انور وغیرہ سیارات باندې ریسرچ کولو لپاره داسې آلات ایجاد کړل چې هغه په یورپ کې ډیر وخت پورې سکولونو او کالجونو کې پړاوېدل سټوډنټانو ته. ابن فرناس خپل ژوند کې ډیر ایجادات کړیو. یو باغی کې داسې ایجاد دی چې هغه ابن فرناس لپاره مکمل تعارف ګرځیدلی دی. هغه ایجادول جهاز دی. تاسو ته پته وي چې د جهاز ایجاد د 20 صدۍ په آغاز کې دورونو کړو او په جهاز کې الوتونکي دا ولني 2 کسانو. لیکن که تاریخ مطالعه کو نو دا غینه د معلومیږي چې په فضا کې ولنې پرواز دي 2 ورونو نه بلکې ابن فرناس زر کاله مخکې کړو. د 2 کسانو په هوا کې د محدود سکندو په حساب سره پرواز کړو او ابن فرناس د په عکس 2 منټو باندې محیط پرواز کړو. د کسان د ثاني هم چې انجن ایجاد شوی او د غیب بدل سره دوی پرواز کړو، لیکن د ټول سہولیت ابن فرناس ته میسر نه و. لیکن دل د سوال داري چې ابن فرناس ته داخل څنګه ذهن ته راغی. واقع دا سی وا چې په قرطبه کې یو سړي دا دعوه کړې و چې زه د سالات په مدد سره الوتې شم. دی په قرطبه کې د جامع مسجد یو منارې ته وختو او د سر 2 کپړې وي درې خمو او هغه سره د مارغان وزري لګولې وي. خلک د تراجم شو، د منارې نه راټوپ کړل، لیکن د پرواز کامیاب نشو او دی راو غورځېدو. دی راجم شوي خلکو کې ابن فرناسو دی واقع سره د ذهن ته خیال راغی چې اخر انسان به څنګه په هوا کې د الوتو قابل شي. دی موضوع باندې د تحقیق شروع کو او د داسې ماشين جوړولو اراده وکړه چې دغه په مدد سره انسان په هوا کې پرواز وکړي. ابن فرناس د هوا په بهاو باندې ډیره مطالعه وکړه او د مرغانو د الوتلو او د راکوزیدلو پوزیشن پوره مطالعه کو او بل اخر داسې ماشين جوړ کو چې هغه د مرغانو سره ډیر مشابه هو. ماشين تیار شو چې کولو د پاره ابن فرناس د رصافه غر متعین کو. د دې وجه د اواز دی غر سره اکثر هوا ډیره چلیدله کوم چې د پرواز لپاره ډیر اهمیت لري. ابن فرناس خلک راجمع کړل او دغه زماني بادشاه هم د دې نظارې لیدلو لپاره حاضر شوی. ابن فرناس د غر نه ټوپ کړل، لیکن د لاندې راغورځېدو په ځای باندې دی په هوا کې والوتو او دا د انسان په تاریخ کې اولنی ځل چې خلکو یو انسان ولیدو چې په هوا کې الوزي. مګر د راکوزېدو په وخت کې ماشين کې د خرابۍ د وجې نه لینډینګ صحیح ونه شو او هغې د وجې نه ابن فرناس ته زخمونه ورسېدل. بعضو خلکو مطابق فرناس د دې واقعې نه بعد 12 کال پورې ژوندی و. ابن فرناس د قول مطابق هغوی په دې ماشين کې د لکۍ کمې و او مرغان چې ځمکې ته راکوزېږي نو په هغې کې شاته د لکۍ ډېر غټ کرداري. ابن فرناس د اقدام سره انسانانو ته لاره کولاو شو د مزید ریسرچ کولو لپاره، لیکن زر کالو پورې بیا چا داسې ایجاد ونه کو. د دې تاریخ نه دا معلومیږي چې مسلمانانو چرته هم یو میدان نه دی پرېښودی، بلکې په هر میدان کې مسلمانانو ایجادات کړي دي. نن سبا زموږ ساده مسلمانان چې د نوې ټکنالوژي ته ګوري نو حیرانېږي ورته،
لیکن دې ساده خلکو ته دا پته نه وي چې د ایجادات مسلمانانو سلطنانو کړی دي بلکې نن سبا چې کوم هم ټکنالوژي ده نو د دې بنیاد مسلمانانو یې خو دی کله چې مسلمانان د سپین نه وروتل نو د یورپي سیانو د مسلمانانو کتابونو غټه فائدہ واغسته او نن سبا چې دنیا په کم سټیج باندې ولاړه ده نو د دې نشه د غټ مهنتونه د مسلمانانو دي خو افسوس دا دی چې موږ د دین ځان غافل کړی دی